بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرم ستاسو ټول ښه یاست. پس له ډېر وخته زه ستاسو خدمت کې ور بیا حاضر یم. تقریبا 2 هفتې زه نه وم، د پلار د مریضي په وجه باندې زه مصروف وم او ما ویډیوګانې ونه شو کړی. خوبونه ډېر زیات دي. پرون راهیسې تقریبا 25 خوبونه راغلي. نو دغه خوبونو له جملې څخه یو څه جالب خوبونه ما راایستلي دي. که تاسو چینل کې نوي یاست نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ، کمنټ وکړئ، خپل خوب کمنټ کې هم لیکلی شئ. واتساپ نمبر مې همدې چینل کې شته، نو خپل خوب واتساپ نمبر کې هم ماته لیږلی شئ، ولیکئ. که لیکلی شئ او که نشئ لیکلی نو بیا آواز سره خپل خوب ماته بیان کړئ. اول د خوب آخر د خوب ښه واضح کړئ او اطمینان سره خپل خوب ماته ووایئ. انشاءالله ستاسو خوبونه تعبیروم. ښه خوب څه ده، دا د الله تعالی لخوا ده. دا سره یې نه خفه کوي او وخت مناسب وي. د سهار مانځنه 1 ساعت 2 ساعت مخکې وي، د اذان نه مخکې وي او یا د غرمې وخت کې وي، 10 11 12 1 بجې پورې. دغه وختونو خوبونه ډېر زیات مهم وي او د سهار نه وروسته اکثره خلک چې ویده کېږي نو دا خوبونه هم کله کله ښه تعبیر لري. دمغه وخت پورې خبره ده، څه ته لمونځ ته وختي جګ شوی، لمونځ دې زر کړی ده او بېرته زر ویده شوی، او که څه ناست وي ذکر او تلاوت عبادت دې کړی، نو دغه شرایطو پوښتنې نه وروسته انشاءالله بیا خوبونه تعبیر کېږي. خو که تاسو غواړئ څه خپل خوب ماته بیان کړئ نو هغه خوب ماته بیان کړئ چې تاسو همیشه په یاد وي، واضح خوب وي، اول او آخر معلوم وي. فکر کوئ چې دې خوب کې چې شته نو هغه خوب ماته بیان کړئ. هر هغه خوب چې هغه تاسو په تشویش کوي او په مشکل کې ماچي، هغه خوب صحیح، هغه شیطاني خوبونه وي. د الله تعالی لخوا څه کوم خوبونه دي هغه اطمینان سکون وربخي انسان ته، او هېڅکله انسان به تکلیف وي. اول خوب څه ده، یو ورور د هغه وایي چې یو ځای انتخاب کړی په خپل خوښه مې، د مغه لپاره زه استخاره کوم چې دغه زما په قسمت کې ده که نه، بل ځای یعنې دا نه ده انتخاب کړی. نو په همدې کې د استخاري کوي او خوبونه ګوري. نو یو خوب یې ما ته لیږلی، د هغه وایي چې یوه ډله کارغه رانیسو، ورور مې هم او دیوالان یې هم څو دانې کارغه حلالوي او زه 1 دانه وایي ذبحه کوم، او وایي پلار مې شله وي چې باید ډېر کارغان ذبحه کړم. وروسته عمه مې دا کارغان پوستوي، بیا څو بنکې وایي کارغانو بدن باندې پاتې وي، زه دې بنکو سره لوبې کوم. وایي دا د استخارې خوب دی او یو کور ته د خواستګاري لپاره موږ ورغلي وو. ما ترې پوښتنه وکړه دا ته ولې دا یو کارغه حلالوې او نور کارغه نه حلالوې؟ ده ویلي چې نور کارغان نه مې بد راځي، همدا 1 دانه زه حلالوم. نو ما ورته ویلي چې دا وجه دا ده ستا یو ځای انتخاب کړی، یو کارغه حلالول معنا یو ځای انتخابول، تا یو ځای انتخاب کړی دا د واده لپاره، د خواستګاري لپاره. نو پلار دې وایي چې باید ته ډېر کارغان حلال کړي، نو معنا دا چې پلار دې کورنۍ دې دا نظر ده چې نور ځایونه مو ګوري او نور ځایونه کې دې ستاسو قسمت وي، نور ښه ځایونه وي. نو په دغه وجه باندې تا دا خوب کتلی ده. ورور دې ته وایي چې ورور مې ډېر کارغانې حلال کړي دي، معنا دا چې ورور دې واده یې کړی وي نو هغه کیدای شي ډېر ځایونه انتخاب کړي، بیا په هغه کې یو ځای مناسب کتلي چې هغه بیا د په قسمت کې شوی ده. که نه شوی نو معنا دا چې آینده دا فکر لري چې داسې په مشوره باندې واده وکړي. نو ته هم همداسې وکړه، یو ځای مه انتخابوه چې هغه هلته مایوس شوي، هغه ځای جواب درکړه، بیا تاسو هماغسې کار هم پاتې کېږي. نو یو ځای هېڅکله مه انتخابوه، بلکې خپل شروطو ته ګوره، خپل شرایطو ته ګوره، د هغوی شرایطو ته هم ګوره، مناسب ځای د ټولو په مشوره باندې انتخاب کړه. والله تعالی اعلم. بیا د ورور څخه ډېر نور خوبونه هم ولیدل او هر خوب به ما ته لیکل چې دا کیدای شي د استخارې سره ربط ولري، خو دا ضرور نه ده چې هر خوب استخارې سره ربط ولري. چې کله موږ استخاره کوو نو اکثر په دې کې بیا شیطان راځي، مداخله کوي، زموږ د فکر ته سوچ ته یو څه خبرې اچي، یو څه خوبونه موږ ګورو ګډوډ، نو هغه بیا استخارې سره ربط نه لري. ځکه یو نوع خوبونه دي چې هغه ته حدیث نفس وایي. حدیث شریف کې نبي علیه السلام وایي چې خوبونه په 3 رقم دي، یو د الله تعالی لخوا وي، د شیطان لخوا وي، او یو رقم خوب چې دغه د نفس لخوا وي، د انسان سوچونه وي، نو هغه خوبونه بیا نه تعبیر کېږي. نو دا ضرور نه ده چې هر خوب د استخارې سره ربط ولري. ته به استخاره کوې، استخاره به ته به دوام ورکوې، 1 ځلي 2 ځلي 3 ځلي 100 ځلې به استخاره کوې، د الله نه به خیر غواړې او حرکت به کوې، کینې به نه. بل خلکو کې مشکل دا ده چې هغوی استخاره کوي بیا کیني، وایي چې بس دا ځن اوس ما ته اوس کوم یو پکار ده او کوم یو قسمت کې ده دغه دې ما ته والله وښیي، داسې خو نشي کېدی. ته به استخاره هم کوې، حرکت به هم کوې، ته به استخاره به هم کوې او اقدام به هم کوې چې کوم یو د خیر وي هغه دې بیا په قسمت کېږي او هغه دې بیا په نصیب کېږي. دویم خوب دا وایي مورکۍ مې وفات شوې ده. خوب کې مې لیده چې یو لاس یې خپل و خو بل لاس یې وچ شوی وي او رنګ یې هم تغییر و، خړ غوندې و او نوکان یې اوږد و. نو دا ورور
زه مورکۍ یم د څو میاشتو کې وفات شوی دی او هغه یې په خوب کې لیدلی چې یو لاس یې لږ تغییر لري د بل لاس سره کیدای شي دا ښی لاس وي نو دا لاس څه ده دا د ورکړې شی دی یعنې په دې یو لاس باندې ورکړه کیږي چې کله دې لاس کې تغییر راغلی ده او نوکان یې اوږد شوي دي رنګ هم تغییر شوی ده معنا دا چې دا مورکۍ دې چې کله ژوندی وه نو په خپل لاس سره به ډېر ورکړی کاوه خلکو سره به یې ښه کاوه ورکړه به یې کاوه هغه شیان اوس قطع شوي دي دغه د وفات او مرګ نه وروسته نو کوشش وکړئ چې هغه شیان وساتئ څوک ستاسو کور ته ډېر ته راته سوالګر وو که هر څوک وو ناامیده مه پرېږدئ کوم شی چې مور د هغو سره کومک کوو هغو ته یې ورکوو هماغه شی تاسو مو کې یا که نور څه مراعات یې کوو خلکو سره ښه رویه یې کوو ګاونډیانو سره نو هغه شیان کوشش وکړئ چې تر حده پورې د هغو خلکو قدر وکړئ د نوکانو اوږدوالي نه مراد نوکان څه ده چې کله اوږده شي نو انسان په تکلیف وي بیا دا خلاف د سنت هم ده انسان په تکلیف وي نو معنا دا چې ستاسو دا کم شی چې مور په خپل ژوند کې هغه عملي کاوه او ورکړه په خپل لاس سره یې کاوه هغه شی تاسو اوس قطع کړی ده د هغه مرګ نه وروسته نو دا خلاف د سنت هم ده او دې سره تاسو ته هم تکلیف ده ځکه خلک بار بار راځي او تمه لري او توقع لري سوالګر وي که نور خلک وي او خپل حده پورې خپل استطاعت او توانه پورې تاسو دغه کوم شی د مور د کوم رویه خلکو سره کاوه په خپل ژوند کې هغه وساتئ چې دې کې انشاءالله تاسو ته ډېر اجر ده والله تعالی اعلم بل ورور ده دوه خوبونه کتلي وایي خوب ګورم چې محکمه وي او خلک راټول شوي وایي ماته اعلان وشي چې ته اعدام کیږي او ته اوس دار ته خېژول کیږي نو داسې خوب سړی کله ګوري هغه وخت ګوري چې کله انسان یو غلطه اراده ولري یو غواړي چې یو غټ ګناه وکړي یا یو حرام مال ته لاس واچي د دې ورور بل خوب هم ده وایي چې تشو بولو په ځای وینه رانه راځي نو دا هم په همدې باندې تعبیر کیږي حرام مال باندې تعبیر کیږي ځکه کیدای شي ته د یو ګناه یا د یو حرام مال یو کاروبار کې ته یو د غلطي اراده لرې نو په دې وجه باندې تا دا دوه خوبونه کتلي چې ته یې فکرمند کړې په دې خوبونو کې تا ته همدغه تنبیه ده او خبرداري ده چې دغه غلطه اراده دې ده چې دې نه تېر شه او یا دا د حرام مال اراده چې لرې دغه نه تېر شه دې کې د خیر نشته والله تعالی اعلم بل خوب ده ورور د هغه خارج کې ده وایي تره زوی مې په خوب کې کتلي وو چې زه او هغه په خلکو په منځ کې روان یو ټول خلکو نه وینې او زوی روانې دي مونږ روغ جوړ یو دوی مونږ ته ښکاري چې دوی نه زوی او وینې روانې دي نو دا همدغه خلک دي ستاسو کوم ځای کې اوسېږي هلته څه عیاشي ده او فحاشي ده او تاسو دواړه څه جوړئ تاسو نه وینې او زوی نه ځي معنا دا چې تر اوسه پورې الله تعالی ساتلي د فحشاو نه او د خرابو کارونو نه خرابو ځایونو نه تګ نه خارج کې خو دا مشکلات شته نو دې نه وروسته هم کوشش وکړئ د ځان وساتئ نو په دې خوب کې الله تعالی تاسو ته حقیقت د دې خلکو څه په ظاهر کې هغوی عیاشي کوي په ظاهر کې هغوی ښه وخت تېروي په ظاهر کې هغوی خوندونه اخلي حقیقت یې تاسو ته په دې خوب کې ښکاره کړی چې په حقیقت کې دغسې دا خلک دي دا خلک چې دي دوی د خپل خواهشاتو پسې روان دي نو د دوی انجام دغسې ده دوی دا کارونه او دغه انجام یې ده دغه نتیجه ده نو د دې نه خو هر عقل انسان باید ځان وساتي هغوی خو په غفلت کې دي هغوی خو مغرور دي د دنیا هغه زرق و برق هغه ته یې توجه کړي وي هغه ته یې هدف ویلي وي نو تاسو خو داسې نه یې تاسو خو افغانان یې مسلمانان یې بیا د اسلامي مسلمانې کورنۍ سره رابطه ده نو کوشش وکړئ چې دې مسایلو نه ځان وساتئ سلا دې نه کړي چې داسې مشکلاتو کې بیا اخته نه شئ چې بیا به عزت او ابرو به هم تېرې وي او مال به هم درنه ځي او سرګردانه او آخرت به هم خراب وي الله تعالی مو حفاظت وکړه الله تعالی مو ساته دا ستاسو د نیکبختي علامه ده چې داسې خوب تاسو ګورئ یعنې دا خوب خراب خوب نه ده دا خوب باندې باید ته خفه نه شي ځکه په دې سره الله تعالی متوجه کړی تا ته درښودلی ده چې دغسې شی ده او دغه ځان وساتئ کیدای شي دې نه وروسته تاسو کې ډېر ښه تقوا پیدا شي او ډېر ویره پیدا شي د الله سترګې کنټرول کوي او ډېر ونه ګرځئ او خپل هغه کار و غریبي وکړئ صداقت سره والله تعالی اعلم د همدې ورور د بل خوب وایي چې زه او د ترور زوی مې راسره وي وایي موږ غواړو چېرته لاړ شو هغه موټر ته وخېژي زه نه خېژم او زه ورته وایم چې مخکې ځای کې زه درته درېږم بیا به هلته موټر ته پورته شو وایي به موټروان هلته نه ودرېږي خو دا ترور زوی مې ما ته ودرېږي بیا چې یو ځای پورې لاړ شم بیا ترې کوز شم دا موټروان بېرته ما کوز کړي بیا ورته وایم چې مخکې درته ودرېږم نو دا خوب څه ده دا په دې تعبیر کېږي چې ستا ملګري دا ترور زوی م څه پکې ده نو دوی څه په خارج کې اوسېږي نو څه کار او ترتیب یو ځان ته یو شی برابر کړي وي نو هغه ترتیب او کار کې ته ځان شاته مه پرېږده که ته ځان شاته پرېږدې د موټر نه مراد دا کاروان د ژوند او دغه ستاسو د کاروبار او دا ژوند څه روان ده
او دا ستا پاتې کېدل نه مراد داسې ته یو کار کوي شاته تګ کوي، یو کار سبا ته پرېږدي، یو کار ته وایي بس زه به درسره شم انشاءالله زه شروع کوم او زه درځم. په دې کې ته کېدای شي پاتې شي، هغوی تا نه مخکې شي، هغوی تا نه په هر شي کې په درجه کې په مال او په مقام کې هر شي کې کېدای شي نه مخکې شي. نو سستي مه کوه. څه هغوی سره کوم ملګرتیا او ناسته ولاړه لري نو په هغه کې پابند اوسېږه، وفادار اوسېږه او په کارونو کې شاته کېږه مه، همداسې بیا کاروان نه شاته پاتې کېږي. والله تعالی اعلم. بل خوب دا وایي یو ځای 3 سپیانې پکې تړلې وي، یو ملګري مو ته مو څه ونه وایي، خو موږ چې 2 کسان وایي تېرېږو وایي ډېر غاپي تکلیف سره تېر شو او یو خواته وایي دیوال وي زموږ او بل خواته سیمه قاردار وي، بیا وایي تېر شو خو په تکلیف سره. نو دا سپیسې دا په بدزبان انسان باندې تعبیر کېږي. څوک تا ته تکلیف درکوي او تا پسې غږېږي، بې وفا انسان کم اصل انسان باندې تعبیر کېږي. او داسې بیا هغه یو ملګری داسې په ارام تېرېږي هغه ته څه نه وایي، معنا داسې هغه ستا داسې ملګری چې هغه ډېر نیک انسان دی او هغه چا سره د کار نه لري، خپل سره اچوي خپل کار کوي او ځي او تاسو 2 کسان چې تېرېږي تاسو باندې ډېر غاپي. نو معنا دا تاسو کېدای شي خلکو پسې غږېږئ یا داسې کار هم کړی وي چې یو څوک ازورده شوي او هغوی څه دي هغوی ښه خلک هم نه دي، ستاسو د تکلیف په وجه باندې هغوی ته یو تکلیف رسېدلی نو هغوی غواړي چې اوس تاسو ته تکلیف ورسوي. او د دیوال نه مراد ستاسو شخصیت ده، ته وایي چې یو خواته دیوال وي یو خواته سیمه خاردار وي. نو معنا ده داسې انسانانو سره تاسو مخامخ کېږئ که هغوی سره تاسو لږ تیزي کوئ نو خپل شخصیت هم خرابېږي. دیوال نه مراد ستاسو شخصیت، خپل شخصیت به هم په نظر کې نیسئ او دې خواته ته وایي چې سیمه خاردار ده. معنا دا چې دې انسانانو نه تېښته هم نشته، داسې کسانو نه تاسو ځان ګوښه کولی هم نشئ. د کار په ځای کې دا کسان شته نو دې کسانو سره بیا ګزاره وکړئ. نو داسې ځای کې چې سیمه خاردار یې خو سړی ډېر په احتیاط سره تېرېږي چې سیمه خاردار کې کالي بند نشي او خپل شخصیت ساتي. دیوال نه مراد ستاسو شخصیت. نو په دې خوب کې تاسو ته دا اشاره شوه، دا تنبیه شو چې چېرته کاروبار کوئ او هلته داسې خلک وي چې هغوی اصیل خلک نه وي، ستاسو برابر خلک نه وي، نو هغو سره ډېر کار مه لرئ. هغوی پرېږدئ خپل کار ته او داسې کار مه کوئ چې هغوی حساس شي او هغوی ته یو بانه پیدا شي چې بیا به تاسو ته تکلیف رسېږي. که ورسره دعوا وهئ نو ستاسو شخصیت ته ضربه رسېږي، ټول خلک به درته وایي چې وروره ته دې سره یې څه کار و، ته خو مشر او پوه انسان یې. نو داسې خلکو سره ګزاره سخت ده، سیمه خاردار نه مراد ګزاره سخت. نو په دې دواړو منځ کې خپل شخصیت هم وساتئ او د دوی نه هم ځان بچ کوئ. نو کوشش وکړئ چې خپل ترتیب ژوند روزګار روان کړئ. والله تعالی اعلم. بل خوب دا وایي لاره کې روان وم چې په خپل ځان ته مې پام شو لوڅ وم، هېڅ جامې مې نه وې، حیا مې راغله، بیا مې وویل چې اوس که تاویږم خلک به مې وګوري او تر اوسه به چا نه یم کتلی، بیخي متوجه مې نه دي، خو که بېرته وایي زه تاو شوم خلک مې ګوري. بیا وایي راتاو شوم، داسې لږ لنډ لاړ شم، هلته زموږ مدرسې وایي شاګردان یې هغوی جامې وینځلې وي، جامې لمر ته هوارې کړي وي، هغه جامې او جوره راواخلم واغوندم او پرده کې شوم. بیا دا ډېر ښه خوب ده، الله تعالی یې درته ښه کړي. په دې خوب کې دا ښودل کېږي چې ستا رازونه افشا شوي دي یا ته فکر کوې چې ستا رازونه افشا شوي دي. یو ځای کې تا خپل ټول رازونه ویلي دي او بیا وروسته ته پښیمانه شوې په خپل رازونو باندې چې ولې مې دا رازونه وویلې. اوس تشویش د تا سره چې دا رازونه ستا افشا شوي دي. نو په دې خوب کې تا ته الله تعالی ښودلی چې ستا رازونه انشاءالله نه افشا کېږي. وجه چې د وجه ستا د مصروفیت ده، ستا وجه چې د هغه استادي ده، ته وایې چې د مدرسې شاګردان هم دي، د هغوی کالي زه اغوندمه، معنا دا چې د هغوی د تدریس په وجه، د هغوی دعاګانو په وجه، هغوی سره د ښه کولو، د هغوی د تربیې باندې پام ساتلو په وجه باندې الله تعالی په تا باندې پرده اچوي. چې کوم رازونه افشا شوي وي په هغه کې انشاءالله تا ته ضرر نه رسېږي او څوک متوجه شوي نه دي او تا ته به ضرر نه رسېږي. انشاءالله تشویش مه کوه. که تا سره تشویش وي، ویره وي، ستا خیر خلکو ته رسېږي. که څه رازونه دې افشا شوي وي نو هغه دومره مهمه خبره به نه خلکو ته متوجه شوي نه دي او ستا د مصروفیت په وجه، ستا د قرآن کریم او د علم د دین خدمت په وجه باندې الله تعالی په تا باندې پرده اچوي. والله تعالی اعلم. بل خوب دا وایي زما ښځه خوب لیدلی چې 2 کسان وایي شیشه خانه کې وي، بیخي لوڅې وي او هر څه چې زړه یې غواړي هغه کوي. بیا وایي چې زه وایم چې دوی خو ډېر غلط کارونه کوي، باید دوی ختم شي، بیا یې اور ور واچوم. نو دا خوب ولې کتلی؟ ځکه موبایل استعمالوي، موبایل کې کېدای شي مخې ته شی راغلی وي او ډېر سخت خفه شوي چې ولې داسې شی مخ ته راغی، ولې داسې شی ما په نظر پرې ولګېده. نو په دغه وجه باندې دی په دې خوب کې داسې احساس کوي چې دا باید ختم شي. نو معنا دا چې ده سره ډېر غم او تشویش پیدا شوی چې ولې داسې شی زما موبایل کې راغی، ولې زما مخې ته داسې شی راغی.
یو خراب شی یو غیر اخلاقي شی مخته کیدای سي راغلی په موبایل کې واتساپ کې یا په نور د موبایل استعمال کې د شیشې نه مراد همدغه موبایل ده او داسې بیا د اراده کوي چې دا باید دوی ختم شي ورته شي دې نه مراد دا ده چې دا کار د څه کوم د پښیمانه شوی ده او استغفار یې ویلی دعا یې کړی الله ته یې رجوع کړی بېرته دا کار یې پرېښی ده دې سره انشاءالله د ده دا ګناه یې الله تعالی ورته معاف کړی ده په دې باندې نه نیول کېږي الله تعالی دې وکړي چې نور داسې شیانو نه ځان وساتي او د شیانو مخته رانیسي والله تعالی اعلم د همدې زنانه بل خوب هم دا وایي چې بیا بل خوب کې قرآن کریم آیتونه یې په لاس کې لیکل شوي وي بیا خپل پلار ته وایي چې بیا آیتونه پاک شي بیا پیدا شي نو دې نه مراد دا ده چې قرآن کریم آیتونه په لاس کې پیدا شوي لیکل کېږي ښکاره کېږي ظاهره کېږي نو معنا دا چې دی اوس موبایل ښه استعمالي او په دې سره تلاوتونه او بیانونه اوري او د یو ضرورت لپاره استعمالي او په دې باندې هم تعبیر کوي چې د خپل اولاد په تربیه کې کوشش کوي موبایل استعمال کم کړی ده او د خپل اولاد په تربیه کې کوشش کوي د دې لاس کې آیتونه ښکاره کېدل نه مراد د دې د لاس نه مراد تربیه دی د په تربیه کې الله تعالی کېدای شي د خپل قدرت نه ښکاره کړي د په اولاد کې څو هغوی به ښه عالمان کېږي او ښه عمل به کوي ښه به خلکو ته یې خیر رسېږي والله تعالی اعلم بل خوب ده یو کس وایي چې ما خوب لیده چې زه ماته یو خطرناک مریضي پیدا شوي یو په خوب کې څوک ماته وایي چې دا خطرناک مریض تا ته پیدا شوی ده او ته په دغه ورځ باندې مړ کېږي او که ته خارج ته لاړ سې نو بیا ته بچ کېږي هلته دې تداوي کېږي ته باید خارج ته لاړ سې او ته داسې خطرناک مرض ده نو دا شیطاني خوب ده دا خوب تعبیر نه لري دا کس شیطان ده او غواړي ستا ته تشویش واچوي غواړي چې ستا خوب خراب کړي غواړي چې ستا لمونځ تلاوت عبادت خراب کړي غواړي چې ستا سوچ او فکر خراب کړي نو په حدیث شریف کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې شیطان دا کوشش کوي چې مسلمان ته خراب خوب شیان وګوري په خوب کې ورته راسي او ریشخند پرې ووهي او لوبې ورسره وکړي نو دا شیان وایي بیا تاسو مه وایئ تاسو دا خوبونه مه وایئ چاته دې کې بیا تعبیر نه وي څه خاص والله تعالی اعلم یو بل خوب ده چې هغه د کوزي پښتونخوا یعنی د پاکستاني ورونو څخه یو زموږ یو پښتون ورور دی هغه خوب یې ویلی ده او ډېر وخت کېږي چې د هخوا نه خوبونه ماته دومره نه راځي نه پوهېږم څه وجه ده زما نمبر تغیر شوی ده خو هماغه څه مخکې زه وم پېښور پاکستان کې هماغه مخکې زما نمبر و 0315 495 اتیا 316 هماغه نمبر هماغه زما واتساپ و هغه اوس بند شوی ده نو اوس مې واتساپ نمبر څه دغه 003 اووه اویا درویشت اته سوه څلور دا زما اوسنی نمبر ده واتساپ نمبر نو هلته به ډېر خلکو ماته خوبونه ویلي دا کوم پښتانه څو د کوزي پښتونخوا نو اوس هغوی اکثر قطع شوي د روابطې کم کسان پاتې دي یو ورور څه اوس خوب یې ماته لیږلی ده نو اکثر زما لیدونکي چې دي د یوټیوب چینل هغه پاکستان کې د پښتانه دي یا به افغانان یې هلته څه اوسېږي یا به خپله پاکستانیان به مي خو پاکستان کې ماته ډېر ښه چې هلته لیدونکي زما د یوټیوب چینل زیات دي د ویډیوګانو نو دا ورور وایي ما ویلي اوس ځان سره مې وایي دا قصد کړی و که الله تعالی زوی راکړي نو زه به صلاح الدین ایوبي نوم پرې کېږدم وایي اوس زه هر وخت خوب ګورم نو په خوب کې همدغه صلاح الدین ایوبي وایي راځي ما سره ستړې مشي کوي غاړه راکوي ماته او په خولۍ یې هماغسې اوسپنیز او لیکلي وي پکې کلمې او د شیان پکې لیکلي وي هماغسې خولۍ په سر وي نو دا خو واضح خوب ده نو ستا همداسې اراده کړې ده نو معنا دا چې الله تعالی ته به زوی درکړي انشاءالله او هغه زوی باندې ته به صلاح الدین ایوبي نوم ږدي او هغه به همداسې ښه کارونه او ښه کارنامې به کوي لکه صلاح الدین ایوبي مسلمانانو ته به خیر رسیږي ضرور نه ده چې دا همغسې صلاح الدین ایوبي غوندې شي په بیت المقدس فاتح کې فلسطین خو خیر کارونه به کوي والله تعالی اعلم بل خوب ده وایي په یو ټوکرۍ کې یا سبد کې خوراکي شیان وي او پاپړ هم ډېر پکې وي یو طرف یې جولاګک وایي تارونه یا زالې پکې تاو شوي وي او بل طرف یې وایي روغ وي نو دا جولاګک تارونه چې دي دا په کوم ځای کې راښکاره کېږي په کوم ځای کې دا وي هغه ځای کې چې ډېر هغه ځای استعمال نه شي او هغه ځای کې ډېر څوک وځي او ننوځي نه نو هغه ځایونو کې دا جولاګک دا تار او دا زالې ښکاره کېږي نو معنا ده که دوی څه کاروبار لري دا خوب چا کتلی ده که تاسو څه کاروبار لرئ او هغه کاروبار کې هم لږ خوندې کمي راغلی پکې نو دې کاروبار نه تېر شي ځکه ته په دې خوب کې وایې چې یو خواته
د جولاګه جال وهلي او پاپړ هم پکې وي. نو پاپړ نه مراد هم دغه کاروبار، ځکه پاپړ په هر دوکان کې ورته خرڅېږي. نو معنا داسې کاروبار هم چې وي او هغه تاسو ته لږ ښکاره شوی ده پکې چې یو څه پکې کمي راغلی، نو کیدای شي نور هم کمي راسي. په دې خوب کې وایي چې بیا هغه بل خوا یې چې دا هغلته جولاګک نه وي. نو معنا په یو بل شي کاروبار کې سوچ وکړئ، یو بل شی زیات کړئ. دا کم شیان چې اوس سودا یې کم شوی دی دا بند کړئ یا یې کم کړئ، نو په نور شیانو باندې شروع وکړئ، تر څو چې بیا داسې نه شي چې مکمل کاروبار هم بند شي. اوس خو لږه کوي یو خوا یې ده، نو چې بیا داسې نه شي دا ټول کاروبار هم بند شي. نو دا یو خبرداری ده تاسو ته. خپل د کاروبار کې لږ فکر وکړئ، خپل ترتیب شروع کړئ، یو بل شي ځکه د موسم مطابق د هر وخت مطابق یو بل کاروبار یو بل شی شروع کړئ. نو دغه کې اشاره ده، والله تعالی اعلم. وایي خوب کې لور مې وشي په ډېره اسانه پیدا شي، ټول خلک یې ډېر صفتونه کوي چې ښایسته ده. نو دا ډېر ښه خوب ده، الله تعالی درته ښه کړي. په خوب کې ماشوم پیدا کېدل، اولاد پیدا کېدل په اسانه باندې دا په دې باندې تعبیر کېږي ژوند یې اسانه کېږي، یو غټ تکلیف در باندې اسانه کېږي، ځکه اولاد پیدا کېدل ډېر سخت ده، انتظار غواړي او ډېر سخت ده. نو چې کله خوب دې وکتل چې ماشوم دې په اسانه پیدا شوي، نو معنا دا چې دا سخت کار چې ستا په مخ کې ده دا به اسانه کېږي. دې ته سوچ مه کوه، تا باندې به یو سخت تکلیف اسانه کېږي، یو خیر به درته رسېږي، یو خوشخبري درته رسېږي، والله تعالی اعلم. بل خوب ده وایي د انګورو وږی وي، وایي دا راوش کومه خو یوه دانه و انګور پکې وایي خراب وي، ښایسته بهترون انګور وي نور ټولې خورم خو یوه دانه پکې خراب وي. دې نه مراد د رزق و روزي او ستا کاروبار ده. څه فکر کوي کیدای شي دا ډېر حرام وي، خو ډېر حرام نه ده. نو کیدای شي لږه کوي د حرامو یو حصه پکې وي. د یو انګور خرابېدلو نه مراد ده چې ستا په کاروبار کې که لږه شی اشتباهي وي او ته فکر کوي چې دا به حراموالی به پکې وي، هغه شی پرېږده، هغه کې رښتیا خیر نشته. دا نور انګور صحیح ده، خو صرف هغه یوه دانه خراب ده. نو کوشش وکړه چې کاروبار کې دې کاروبار دی لکه فکر وکړه چې کوم ځای کې لږه کې اشتباه وي، نو هغه شی نه تېر شه، هماغه نور کاروبار دی انشاءالله صحیح ده، والله تعالی اعلم. هم ونې هم ډېر وي او ښایسته جای وي، روژه ماتې غوندې حالت وي، نو دا بیا بیخي ښه تعبیر لري. د ونې او د عام او دا معنا کاروبار او روژه ماتې غوندې حالت وي، معنا د اساني راتګ، یعنې روژه نیول او بیا روژه ماتې وخت، دا په دې باندې تعبیر کېږي چې یو څه سختي نه وروسته اساني راتګ باندې تعبیر کېږي، والله تعالی اعلم. په دې باره کې زما ویډیو شته، روژه په خوب کې کتل، مختلف حالتونه مې ټول بیان کړي، دغه ویډیو بیا هم وګوره. بل خوب د وایي 2 بجې د شپې تهجد لمونځ مې وکړ، بیا ویده شوم، خوب کې بیت الله شریف کې اودس کوم په زمزم اوبو سره، دننه بیت الله ته ورغلی یم او ناوې لاندې وایي ولاړ یم، لمونځ کوم، الحمدلله ډېر په ښه اواز سره وایم، دعا کوم چې ښځه الله تعالی ښځه مې ښه کړې او د دې ملک اسناد ماته راکړي، د الله تعالی کور مې ښه ولیدل. نو دا ډېر ښه خوب د الله تعالی درته ښه کړي. دغه ستا تشویشونه ښیي روزانه، څه ته په کور کې مریضي لري هغه ته همیشه فکر کوي، او یا څه مسافر یې که ملک یې غواړي چې اسناد پیدا کړي، سوچونو کې ته ویده کېږي. نو په دې خوب کې زمزم اوبو کې اودس کول، دعا قبلېدل، ستا دعا قبلېږي خو چې خیر دې وي، که خیر دې نه نو الله تعالی ته ښه معلوم ده. او بیا چې د بیت الله دننه ورځې، معنا دا چې په دعا کې ښه توجه کول، په دعا کې ډېر ښه توجه کوي، او ناوې لاندې ولاړې، معنا دا چې ښه د الله تعالی رحمت تا ته متوجه وي. ناوې نه باران نه مراد د الله تعالی رحمت. خو کله کله دا بیا تا ته کیدای شي تکلیف جوړ کړي، لکه ناوې نه درېدل سړی په تکلیفېږي، نو هغه بیا نه کېږي انسان ته. معنا دا چې یو کار یو شی ته غواړې د الله نه، او کیدای شي هغه کې تا ته شر خیر نه، نو هغه الله بیا نه درکوي. او داسې الحمدلله په ډېر ښه اواز سره وایي، دا ستا هغه خشوع و خضوع او عبادت ښیي چې د الله تعالی عبادت ښه په شوق سره کوي، ښه اواز سره تلاوت په خوب کې دا ښه تعبیر لري. په عبادت په خوند پوهېدل او د انسان قدر زیاتېدل، د انسان عزت زیاتېدل، په دې باندې تعبیر کېږي. او داسې بیا د ښځې لپاره دعا کوي، معنا داسې انشاءالله ستا دعا قبلېږي، د هر چا لپاره، ما لپاره هم دعا وکړه، مسلمانانو لپاره هم، فلسطین لپاره هم، د خپل ښځې لپاره هم دعا وکړه، د نور مریضانو لپاره هم دعا وکړه، او زما پلار مریض ده هغه لپاره هم دعا وکړه. هغه بل دعا څه ته کوي چې د دې ملک اسناد ماته راکړي، نو دا شی الله ته وسپاره چې خیر پکې کړي، الله به یې درکړي. دې کې ډېر دغه مه کوه چې ټول ارمان یې همدغه کوي، که اسناد یې در نه کړه نو ته به مایوسه کېږي او ته به خفه کېږي. نه، د څه خیر دې وي هغه شی د الله نه وغواړه، والله تعالی اعلم. بل خوب دا وایي خپله مسافر یم او خوب کې ګورم چې چا سره کار کوم په مالک شکي شوي یي، داسې فکر کړي چې ما نفر دلته راوستی د هغو نه ما پیسې اخیستې دي، وایي زه څه کله خبر شم او زه غواړم چې لاړ شم دې صاحب کار ته ووایم چې نور تا سره کار نه کوم، ته ما باندې بدګمانه شوې،
وایي چې کله زه ورځم حساب کتاب لپاره د خپل حساب کتاب ختم کړم نو کاروبار د سره وایي زه ځان ته ګورم چې خولۍ مې جامې مې ټول شیان سپین وي څادر وي ټول والا دا کس څه دا د دې اول کس نه دویم کس هغه ته ورځم او هغه به یې راجګېږي زما لاسونه او پښې مچو کوي نو دا ښه خوب د معنا ده چې ته ډېر احتیاطکار انسان یې او چا سره څه کار کوي نو ډېر زیات احتیاط کوي او د تهمت نه ډېر زیات ډار لري ویرې لري او ډېر زیات احتیاطکار یې نو تا ته یا تشویش پیدا کیږي کېدای شي په ما باندې دا بدګمانه شوي او په ما باندې داسې بل فکرې کړي وي د خیانت نو دا انشاءالله نه ده دا صحیح ده ته سپین کالي او سپین خولۍ او سپین دسمال نه مراد ده ته انشاءالله تا باندې تور نسته تا باندې څوک بدګمان هم نه ده تشویشونه ډېر مه کوه دا یو تشویشي خوب ده ته ډېر تشویشي یې او ته ډېر احتیاطکار یې نو شیطان تا ته کله کله وسوسه اچوي نو په دې خوب کې تا ته الله تعالی ښودلی ته سپین یې ته پاک یې ته غلط نیت غلط ارادې نه لرې او ته راست یې او خپل کار صداقت سره کوي نو په دې باندې تشویش مه کوه والله تعالی اعلم نو دا و د نن ورځې خوبونه الله تعالی دې کې تاسو خپل خوب تعبیر واورئ چې کله خوب تعبیر هم واورئ ما ته به یو کمنټ کې یو اطمینان راکوئ ما خپل خوب واورېده او اطمینان مې حاصل شو او که چېرته داسې وي ستاسو څه سوال وي او تاسو غواړئ څه هغه وضاحت وغواړئ په کومې سادې دي خوبونو تعبیر کې نو ما نه هم د خپل سوال کولی شي په کمنټ کې او په واتساپ نمبر کې هم نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم هر چېرته چې یاست روغ او جوړ اوسیږئ والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته